بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ اساسي نننی درس ده لیکسیون 52 یعنی 52 درس د 52 سپیل بوشتابیغن داسې راځي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس. دلته وایي چې diese Wörter kenn ich schon یعنی څه diese یعنی دغه ورته یعنی جملې یعنی دغه جملې کن یعنی پیژنم ich یعنی زه شون یعنی خی یعنی دغه جملې زه خی پیژنم. صحیح ده؟ امیدوارم پوه شوي دوستانو. ښه په دې ځای کې شروع کوو. دلته څه وایي چې هغه ده شول زاخن. صحیح ده؟ شول یعنی خو ګوري دوستانو شول خو پیژنئ چې شول مکتب ته وایي، زاخن یعنی سامان ته وایي. صحیح ده که نه؟ یعنی چې هغه د شول نه هغه ای ته لرې کړي لکه انګلیش کې ای ده، په دې ژبه کې ای ده. د ای ته لرې کړي دلته چې شو شول سره زاخن جمله یو ځای کړي چې شو شول زاخن یعنی د مکتب سامان. امیدوارم دوستانو تاسو په دې جمله هم پوه شوي. ښه دلته اوس شروع کوو د دې نومونو چې دلته څه وایي. در بلایشتیفت یعنی پنسل، das Buch یعنی کتاب، دی فاربشتیفت یعنی رنگی یا رنگ قلمونه کنه، das فیدر پینل یعنی د رنګو یا د پنسل او د دې شیونو بکسه خو هغه دی نه دوستانو. ښه دلته وایي در فلز شتیفت یعنی غټ قلم یا موږ تاسو پښتو کې توش ورته وایو کنه، توش قلم. نو دلته وایي das heft یعنی کتابچه، دی ماپې یعنی هغه د پاڼو پوښي کنه دوستانو چې پاڼې خرابې نشي هغه پوښ کې ورکوي نو هغه ته وایي ماپې یعنی دی ماپې. دی ارتیکل ده کنه، د دې دا دی دا شیونه چې ورسره دي د ارتیکل دی ګوره. ښه په دې ځای کې وایي چې در رادي ګومي یعنی پنسل پاک. صحیح ده؟ ګورئ دوستانو موږ تاسو پښتو کې وایو چې پنسل پاک. صحیح ده کنه؟ نو اوله کې پنسل نو مخلو پاک بیا ورسره وایي یعنی دا د پنسل خط پاکوي. صحیح ده کنه؟ خو لیکن دوی لکه د پنسل نوم پکې نه راولي لکه هغه څه پکې نه وایي، صرف رادي ګومي یعنی بیل شخصي بیل نوم ورته اخلي کنه. نو رادي ګومي یعنی پنسل پاک ته وایي. امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي. اوس ښه په دې ځای کې څه وایي چې دی شول تاشه کنه یعنی د مکتب بکسه. او دلته وایي در شپیڅه یعنی پنسل تراش. ښه ګورئ دوستانو امیدوارم په دې باندې پوه شوي. اوس دلته دغه عکسونه چې نه دا خاتم دلته شته دي، خو لیکن په دې ځای کې صرف ارتیکل لیکل شوي دي او نمونه نه دي لیکل شوي. صحیح ده کنه؟ نو تاسو کولای شئ چې یعنی تاسو دغه دلته په کتابچو کې دغه څه ولیکئ. صحیح ده کنه؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس لاندې کوزیږو نور درس ته. ښه په دې ځای کې هغه پاس مې درته ویلي چې شول زاخن شاید هغه لږ وړکی ونه معلومېده، دغه شول زاخن یعنی د مکتب سامان. صحیح ده؟ اوس په دې ځای کې هغه وایي چې مثلا دیو ته خطونه ورکش کړو، دا وایي دا شی چیرې ده، دا شی چیرې دغه ته خط ورکش کوو. دلته وایي چې و ایست در رادي ګومي یعنی چیرې ده، و یعنی چیرې، ایست یعنی ده، در رادي ګومي یعنی پنسل پاک. صحیح ده؟ رادي ګومي ته ګوري د دوستانو خط ورکش شوی یعنی پنسل پاک ته خط ورکش شوی. بیا دلته وایي چې و ایست د شول تاشه یعنی چیرې، و یعنی چیرې، ایست یعنی ده، د شول تاشه یعنی د مکتب بکسه. ګوري دوستانو اوس د مکتب بکسې ته دغسې ورځو خط ورکشوو. اما اوس مې ونښته دغه ده. صحیح ده؟ دلته وایي چې و ایست das Buch یعنی چیرې د کتاب، و یعنی چیرې، ایست یعنی ده، das Buch یعنی کتاب یعنی کتاب چیرې ده، کتاب دغه ده، دغه ده کتاب. ښه دلته وایي چې و ایست der Buntstift. صحیح ده؟ یعنی چیرې ده رنګه. ګورئ دوستانو مثلا رنګې ته فارب شتیفت هم وایي، بونت شتیفت هم ورته وایي. ښه امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي. نو رنګه دغه ده، دا دوستانو ښه پیژنئ. او بل خبره دوستانو د عکسونه چې وو البته په دې پاڼو کې ساده وو. ښه دا ما درته رنګي په دې کړو چې مثلا د زما د ویلو نه مخکې تاسو په اسانۍ باندې وپېژنئ. صحیح ده که نه؟ امیدوارم دوستانو تاسو پوه شوي زما په خبره. ښه و ایست د ماپې یعنی چیرې ده، و یعنی چیرې، ایست یعنی ده، د ماپې یعنی د پاڼو پوښ. صحیح ده؟
نو د پاڼو پوښ مثلا دغه ده یعنی د دوی په حساب مپې دغه ده. دلته وایي چې wo ist das Heft یعنی چیرې ده کتابچه. نو کتابچه دغه ده صحیح ده. نو دلته وایي چې wo ist der Bleistift Bleistift یعنی wo یعنی چیرې ist یعنی ده der Bleistift یعنی پنسل دغه ده. دلته وایي چې wo ist der Spitze یعنی چیرې ده wo یعنی چیرې ist یعنی ده der Spitze یعنی پنسل تراش دغه ده دغه څه خط ورته راکړه دغه ده صحیح ده. اوس په دې ځای کې وایي چې wo ist der Filzstift یعنی چیرې ده هغه ده غټ قلم یا توش قلم Filzstift دغه ده ترې ده ماس مې نخلي مړه ځای وړه دغه ده صحیح ده. اوس په دې ځای کې وایي چې هغه ده wo ist das Federpinal یعنی چیرې ده د رنګو بکسه کنه رنګي منګي چې کېږي کنه نو هغه دغه ده Federpinal دغه ده چې دا ماس مې سره پورې ځای نه لري چې ورسېږي. امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شئ ځکه چې مثلا دا وایي چې چیرې د پلانای شي هغه څه خاطر کښه چیرې د بستان کښه هغه څه خاطر سره کښه نو دغه شیونه باندې امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ. اوس لاندې کوزیږو دلته څه وایي ګوري دوستانو اوله کې په پښتو کې راته چې مثلا دلته وایي چې دا شی په بکسه کې ده دا شی مثلا دا شی د مکتب په بکسه کې ده دا شی د مکتب په بکسه کې انداسې وایي ښه. دلته وایي das Federpinal ist in der Schultasche یعنی دا د رنګو بکسه دا په بکسه کې د مکتب یعنی د مکتب په بکسه کې ده ښه. دلته وایي die Mappe ist in der Schultasche یعنی مپ هغه د پاڼو پوښ هغه مپ یعنی دا په بکسه کې د مکتب یعنی د مکتب په بکسه کې ده ښه. دلته وایي das Heft ist in der Schultasche یعنی کتابچه ist یعنی ده in der Schultasche یعنی د په بکسه کې د مکتب یعنی د مکتب په بکسه کې ده ښه. کاسي یو جملې ته معنا او کې مثلا غسیل ګډ وډ جوړیږي کنه خو دواړه یو شی دي کنه په بکسه کې د مکتب یا د مکتب په بکسه کې سامان ده کنه دا څه وایي ښه. دلته وایي چې der Spitze ist in der Schultasche یعنی پنسل تراش د مکتب په بکسه کې صحیح ده. دلته وایي چې das Buch ist in der Schultasche یعنی کتاب د په بکسه کې د مکتب یا د مکتب په بکسه کې ښه. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شئ. اوس لاندې راکوزیږو دلته بیا وایي چې شول زاخن یعنی دا مغه د مکتب سامان ده خو دلته مثلا په بل ډول باندې ده چې دلته مثلا سوال ده دلته جواب ده یا دلته پوښتنه ده او دلته جواب ده صحیح ده. دلته پوښتنه کوي چې was ist das کنه was یعنی څه شی ist یعنی ده das یعنی دا یعنی څه شی ده ښه. نو دلته مخکې ورته وایي چې das ist das Heft یعنی ګورئ دوستانو das یعنی دا ist یعنی das Heft یعنی دا کتابچه ده کنه. ګورئ دوستانو دغه یو das چې دلته مثلا دا اشاره ورکوي چې دا او بل das چې دا د دې ارتیکل ده صحیح ده. نو das ist das Heft یعنی دا کتابچه دغه das یعنی کتابچه صحیح ده. موږ تاسو ګورئ دغه کتابچه ولیکو کنه نو داسې لیکو کنه ودرګه زلته خدای کړی کتاب او درګه چې دا موس مې نه خلی ښه کتابچه کتابچه صحیح ده. اوس ګورئ دوستانو مثلا دا څه شو دغه داس چې ده کنه مثلا لکه د زموږ اساسي په پښتو کې د دغه شی معنا ورکوي ځکه دغه هی چې ده دغه هی موږ تاسو په ژبه کې مذکر او مؤنث معلوموي ښه او چې بیا خنثی په دې کې اوس زموږ اساسي په ژبه کې دا چې ده مؤنث ده ښه هغه د مؤنث د کتابچه او د دې په ژبه کې دا خنثی ده
هغه نو بیا هغه پورته عالمان بیا خو پوهېږي چې مثلا د ژبې پوهان چې دي مثلا خلاصه هغه موږ تاسې څه کوو زه مثلا د ستاسې د سهولت دپاره وایم چې ښه صحیح په ماغزه خلاص شي ښه په دې ځای کې وایي چې مثلا دا خو مو ویل چې was ist das مثلا دا څه شی ده دا وایي das ist das Heft یعنې دا د کتابچه په دې ځای کې وایي چې was ist das یعنې دا څه شی ده دلته وایي das ist der Radiergummi یعنی دا د پنسل پاک او په دې ځای کې وایي was ist das یعنی دا څه شی ده دا وایي das ist der Filzstift یعنی دا د غټ قلم یا توش قلم دا کنه غټ قلم موږ تاسو پښتو کې توش وایي په دې ځای کې وایي was ist das یعنی دا څه شی ده دلته وایي چې das ist die Mappe یعنی دا مپ یعنی د پاڼو پوښ ده کنه چې پاڼې پکې خرابې نشي سړی دغه لپاره پکې ورږدي په دې ځای کې وایي چې was ist das یعنی دا څه شی ده دلته وایي das ist das Federpennal یعنی دا د رنګو بکسه صحیح ده په دې ځای کې وایي چې was ist das یعنی دا څه شی ده دلته وایي چې das ist der Spitze یعنی دا د پنسل تراش صحیح ده په دې ځای کې وایي was ist das یعنی دا څه شی ده دلته وایي das ist der Bleistift یعنی دا د پنسل صحیح ده په دې ځای کې وایي چې ماوس مې ولې ودرېده was ist das یعنی دا څه شی ده او دلته وایي چې هغه das ist das Buch یعنی دا د کتاب په دې ځای کې وایي چې was ist das یعنی دا څه شی ده دا وایي das ist die Schultasche یعنی دا د مکتب کتاب د مکتب بکسه اوس په دې ځای کې وایي چې was ist das یعنی دا څه شی ده دلته وایي das ist die Farbstift یعنی دا د رنګه قلم یعنی یا رنګه ده کنه او der Buntstift هم ورته وایي صحیح ده امیدوارم دوستان تاسې پوه شوي یئ او بله خبره دوستان ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې مثلا دا کم یو خطونه چې د لیکلو هغه زه د مخکې نه لیکم په دې چې صرف دا ویل درته ووایم او سره معنی چې کوم ځای پورې پوهېږو هغه به درته ووایم په دې چې دوستانو بیا ټیم زیات اړوي او مثلا که مثلا تاسو لیکئ مثلا سوال جواب جوړوي مثلا دغه سوالونه ولیکئ او دغه مثلا لاندې دی مثلا دغه کولای شي مثلا دغه وګورئ دا das ist یعنی دا به تاغه کوي چې دا د نور سره د ارتیکل سره به جمله دغه تاغه کوي چې یعنی دا دغه شی ده مثلا دغه استفاده کیږي امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ او بل دوستانو د خیال د ګوري دغه څلان میږي دا په یو نیم ځای کې دغه ماوس نه خلی تاسو به دا فکر کوئ چې مثلا د دې هغه د څلان میږي د دې د ماوس ولې هغه شته د ماوس نه خلی کوم یو نیم ځای کې مثلا تاسو ختمه چې کوم یو ویل تاسو خط ته ګورئ ځکه چې د ماوس سره به دنه بغه کې چی شو یعنی د موږ سره په کمپیوټر کې دنه چی کو ښه ګران دوستانو دراتلونکي درس پورې په پاک کلمه نسبانو په الحال چې